سلامونه ګرانو کتونکو په دغه هیله چې ښه او روغ جوړ بو راغلي یو دوی کې ورلانچ ته شین صاحب او فریدي صاحب راغلي یو شین صاحب ډېر خوږ انسان دی او ډېر وخت مې ارمان لیدلو کتلو سره او نو الحمدلله نن ارمان پوره شولو راغلو شین صاحب ته او تاسو به هم لیدلې کتلي ویډیوګانې څومره احساسات څومره مسافرو ته څومره هلې ځلې کوي او اوس یې د خیره سره څخه د شین صاحب د عطرو د خوشبو کار هم شروع کړی ده او ما ته هم راډالې کړلو نو غواړم شین صاحب څخه چې څه واورو او تاسو لږ معرفي او ډېره مننه شین صاحب څه ویل غواړئ ډېره مننه بهار صاحب تاسو دومره ستړې وکړله او د جبللي د هغه سر نه راغلې ماله نو دغه د تا په زړه کې هغه لیونی مینه وه چې د ما سره کوې تقریبا د یو کال نه مو دغه کوشش کوو چې د یو بل سره میلاو شو د ما نه زیات ته خواهش کوه پوه شو چې زه در سره میلاو شم الحمدلله نن چې کوم دا که نه ته راغللې او زه د دروند کړم د ځان سره په ما د احسان وکړه خوشحال یم ډېره زیاته مننه بقیا د عطرو خبره کوې نو عطر مې شوق وه د ډېر وخت نه دغسې کله کله به مې د ځان د لګولو دپاره راوړلو او بیا الحمدلله هغه شوق اوس په کار کې بدل ده نو الله د سره د تاسو کارونو چې څومره مسافر دي او سره د ما برکتونه پکې واچوي الله د دغه شی روان ساتي نو بس دغه کیسې دي او تاسو د ویډیو اصرار او تکرار کوئ چې ویډیو جوړو ما خو وی چې نه جوړو خو د تاسو هغه لیونی مینې چې کوم د زه په دې مجبور کړم چې ویډیو جوړه کړو نو بالکل زه مننه شین صاحب د ملګري دي کتونکي دي غواړم چې هغو ته د عطرو باره کې وایي او ماشاءالله ما خو چې ډېر خوندور ښایسته خوشبو او که د کانټیکټ نمبر ووایي ویډیو کې او د رابطې کولو مننه بالکل بهار صاحب مختلف عطرونه دي را سره او هغه چې اعلی کوالټي وي او د کمو قیمتونو سره ځکه چې موږ ټول مزدور کار او مسافر خلک یو چې یوه او 2 روپۍ هم سړي له پاتې کېږي د ما په خیال چې د هغو دپاره هم د ګټې خبره ده عموما هم ته 4-5 روپۍ وګټو نو د موږ دپاره هم ښه ده او هغه ټول د پښتنو چې کوم د زړه د تله زه شکریا ادا کوم چې په ما باندې ټرسټ کوي اعتماد او اعتبار کوي او دې ځای له ما له هر څه د ما نه عطرونه اخلي حالانکې 1000 دوکانونه دي په هر ځای کې خو دا د دو د ما سره مینه ده او شاید چې دغه وجه وي چې په پښتونولۍ باندې چې کوم د دغه خلک مین دي او ما دو د عطرو دپاره انتخاب کوي او ان شاء الله شین صاحب کانټیکټ نمبر به بیا په ویډیو بالکل نو کانټیکټ نمبر به هغه تاسو هم وچلو زه به ووایم 0558840 نو دغه مې نمبر ده او په پښتو کې به بیا وینا کوو خو خیر د په سکرین به وچلیږي مننه یو بهار صاحب یو 3 شعرونه دي ته یم تاسو لا او نور چې څومره ملګري دي هغه ټولو له دا ډالۍ وي شعرونه د هدایت الرحمن ډاټ صاحب د ما د خوښې شاعر ده او یی چې لړزېږمه خبرې رانه ورکې دي توبه یو ورک انسان مودې ورستو تماس نیولی دی او تا وانخیست زه شوم خپل ارمان ته شرمنده تا وانخیست زه شوم خپل ارمان ته شرمنده او ما ګل درته څومره په اخلاص نیولی دی او ډاډی مرمه شبو خو تا ته ټوکې ښکاري هی ډاډی مرمه شبو خو تا ته ټوکې ښکاري هی او تا راته په غاړه سور لباس نیولی دی دغه 3 شعرونه د ټولو ملګرو له ډالۍ وي دا مو مل شه د زړه نه مننه کوم خوشحاله اوسه مننه ډېره مننه دا ملګرو شهین صاحب چې د خوشبو د عطرو خوږ ښایسته کار کوي او انشاءالله کانټیکټ ورڅخه ساتو او اوس د نه اجازت غواړو د لوی الله په امان